په 400 روپۍ کیلو او که په قصابانو کې کم نره خوټي را مخ کې شي 15 میخه ودی عوامو له سرکاري اسې ورکو اړه ما چیړي او ما پازابای نو دا د نرشي که د دوه نه پیدای نو ما سره په 1500 روپۍ کیلو وسره د کاغذ کوم په عدالت د روجي پورې او که څوک مډیر چیړي نو به په 400 وسره خرڅوم دی هغه سوق واغانې لاله سوق ماته ګړي میخه لاله پیشوي کمزوري غوهه کوي او کومړي ژوندۍ د پاره واده خاده د پاره چا پکاري سروي د ما میخه دی جوړه دی د ما په مال کې خوخي په 450 روپۍ کیلو په ورکو د حکومت اجازه راکي زب 15 لسوانه سرویوم په دې روډ د پاسه لالوم او په دې میډه په आवाज باندې بزدل تعالی کوم او مال د عوام اجازه دا سرکاري خلکو نه راوالي ټول در سره لاړ شي کله ما سارو کې چا فرق راويستلو زب د خپل په نامه 15 سروي روزانه سي ورکوم پیشوي واورېدل پیش او چې بیم قصابان ما مجبورې او ریټ کمای نو ان شاء الله په 400 به وسره به خرصوم کوم مقابله سوکي هم دلته به خرصوم ترنګ شویره وي غوخه روړه د دې جرت نه تل مودال ته مچوخ کې راغشت راته ویل دا کیلو چې مخ کې راغله مو سبزی والا سره می تللی غوخه 50 ګرام کم و ورونو بیگانو ته اول دوا سلام دی او بیا د دوا سلام نه پس رو را ډېرې قصابانو زه پرې خودم نه او اخره کې زه مجبور کړم ما دا بوټ ولګولو او رو را په 1500 روپۍ کیلو به د خاصوم جوړه دا کمې غوښه مې چې کولې اوس به هم کوم به هم کوم او په 500 روپۍ کیلو به خرڅوم او رو را دا ما سره د قصابانو سره زما دا یو شرط او دا مې وسره یو زبان دی چې رورا چې یو سړی ما چیړي او ما پازابای نو دا د نرشي که د دوه نه پیدای نو ما سره په 1500 روپۍ کیلو وسره د کاغذ کوم په عدالت د روجي پورې او که څوک مډیر چیړي نو به په 400 وسره خرڅوم پیش او دغه غوخه به اورور ساروی د حکومت راځي او د هر سړي قصاب ساروی د چکی او دکان مخه ته بجوټ لالوم نن مې کار کړی دی نن مې دکان مخه ته نه دی لال کړی او چهارشنبه نو د زیارت نه د خیره دلته به ما جوټ لالیږي ټوله غوخه او عوامو ته دا زما اخلاص دی چې هر سړی د هر یو قصاب ساروی دی چې غوخه خرڅي په کم ریټ وته چې رو دکان مخه ته ساروی لاله هغه به مونږ ګورو علیکم زمارونو بیگانو په لاور منډه کې په 1 نمبر پټاپ ساروی وی دلته د پیښور منډه کې پټاپ سودا کیږي پټاپ ساروی وی د کې د ټول عوامو ته سہولت ضرورت دی کې د غم خاطه او د مړي ژوند خشته کاروبار روان دي کې د هوټلو والا د ټیکو والا د سرمنو د ډیرو خلکو پکې روزګار روان دی او ماشاءالله شکر دی الحمدلله ډیر خسته روان دي او خپټاپ روان دی غوښه هم خسته 1 نمبر د ټول عوامي خوخي او په ډیره کې غټ ډیلر او غټ دکان هم دی او خسته په ټول په پارس کې پرخ نشته هر یو شیخ برابر دی په ټول نه پاندي او خپ منډه کې په لاور کې په پیښور کې خپټاپ ساروي دا ټول عوامي خوخي شکریا زه د قصابانو مجبور کړم د ما په ویډیوګانې کولې چې یار د 950 روپۍ خرڅه او موږ په 1500 خرڅو په 450 خرڅو هغه ماته ګوډي غوهه وروړي کمزوري پیشوي نو په کم قیمت خرڅه ما اوس پرونه پوری په 950 روپۍ کیلو خرڅوله پیشوي او پوسټونه را بس نت کې چلول غنن اوس زم مجبور شم په 500 روپۍ کیلو خرڅوم او د کم وخت پوری شي په 500 خرڅوم پیش په 500 په خرڅوم جوټه براولم د خلکو توړاندې پیدلتا علالوما پیش دکان مه تا پیش د خلکو وزنونم چک کې وزن به کمی وه هم چک کې کمزوري به زمانم غو حواله بازار کې غو حواله وګوري چې کومه غوخه خدا پیش پخلی کې مو ګوري انداسې مو ګوري پیش چې چا غوخه خره چا چرته پیدای نول ته به غو حوالی دی هغه سوق واغانې لاله سوق ماته ګړي میخه لاله پیش کمزوري غوخه کوي او کمزوري غوهه کوي کنه ما د جوټي غوهه اوس پورې ما په 650 روپۍ کیلو خرڅوله پس سمې په 750 خرڅوله اوس په 500 روپۍ کیلو خرڅوم پیش او کومړي ژوندۍ د پاره واده خاده د پاره چا پکاري سروي د ما میخه دی جوټه دی د ما په مال کې خوخي په 450 روپۍ کیلو په ورکو په ډیره پیدا ده هر یو سړی دی راځي او زما دکان کې غوښه خالي 500 روپۍ کیلو په ورکوم خغوخه کار دی غوښه خوخي زبا ولا چو نه چې پستی د باندې کې دا څه کوي چې دا سره ټوټه خوخي او تل کې راځي په 500 روپۍ کیلو غوخه ښکارا کار دی راځي ټوټه خوخي او تل کې راځي په 500 روپۍ کیلو چې کوم 400 روپۍ کیلو راځي جوټه د ځان له خوخي 400 نه غوخالي زه کې وای ورکوم ولا زما دکان نوړي دا توړاندې بالالوم په 450 روپۍ کیلو ټیک دا داغه وزن وګوره غوخه وګوره پیش زه به جوټه لالوم په 500 ورکوم چې کوم غوخه لګا خوخي اب ورکوم
او که چا ډېر پاسابولو نو په 400 اوس سره راووتم مقابلې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د میډیا والا ورونو ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو د مهنت راغستې دي او د الله افسرانو په حکم باندې چې کوم زمونږ د بازار انتظامیه ده اے سی صاحب شو ایس ایچ او صاحب شو ډي اس پي صاحب شو تاسو د میډیا و ډیر زیات مهنت وکړو نو قصابان خو د خیر سره لارې تراله او ان شاء الله مونږ اوس د مشرانو ته دا اپیل کوو چې دوی نورم دا کم د سبزو کار دی دا کم د بازار د کولاوېدو دی چې دا چې کم دی نو دې سره محنت وکړي او د شفقدر بازار داسې شي چې خلک یې صفت کړي او په کولو پکې میلمانه هم تېرېږي ګاډي هم پکې تېرېږي نو انشاءالله قصابانو موږ شکریا ادا کوو چې دې وروڼو موږ د عوامو باندې رحم وکړه او دا ریټ ارزان کړه او داسې انشاءالله موږ د نور خلکو ته هم د سوال کوو چې سبزی دي که نور هر څه دي تاسو هم کوشش وکړئ مزدوري لږه کمه کوئ کار به مو هم ښه چلیږي او انشاءالله تاسو به ډېر خوشحاله یې الله پاک به پکې برکت اچوي نو زه ډېرې خبرې نه کوم خو د انتظامیې نه زه ډېر زیات خوشحاله یم او د ټول شفقدر د عوامو د طرفه شکریا ادا کوم چې دوی محنت راغشتې سره د میډیا والو او دلته چې کم دی نو دا هر څه انشاءالله ارزانۍ ته را روان دي او ټول به ټیک شي والسلام. ندیم قصاب خبرې کوم په دې وخت ګندا وړې ته میچنۍ روډ باندې وروره موږ د قصابانو نه پرېښودلو مجبور یې کړو پېښ شوې اوسه پورې موږ په 650 غوښه خرڅوله ښه غوښه هم خرڅوله د اوسه پورې او دې قصابانو موږ ډېر زیات مجبور کړو زموږ ماجرو پسې خبرې کولې موږ راووتلو نن هم دا آواز وکړو انشاءالله عوامو ته په 500 روپۍ کیلو غوښه میلاویږي مو هجرت نن دا فیصله وکړله انشاءالله په 500 روپۍ به غوښه خرڅو او ښه غوښه به خرڅو چې مخکې په 650 کمه غوښه خرڅوله هم د هغې نه به هم ښه غوښه خرڅو انشاءالله او نور چې څوک خرڅوي خوا غوښې خیر دی هغه دې هم چیک کړي دې خوا زمونږ غوښې هم چیک کړي او بیا لاړ شي دا ټول عوام دې لاړ شي زمونږ د کور څاروي دې چیک کړي او زمونږ د کور څاروي چې کومه حلالېږي د خیره سره 15-14 څاروي حلالېږي او ماله د حکومت اجازت راکړي زه به 15 وانه څاروي هم په دې روډ د پاسه حلالوم او په دې میډیا په اواز باندې به زه دلته حلاله کوم او ماله د عوام اجازت او سرکاري خلکو نه راوالي زه به څاروي د کور نه دلته راولم ما څه مزدوران شته دی شکر دی ټول څاروي به دلته حلالېږي د خیره پېښ شوې دای بس موږ بس عزت رانیولې دی زموږ شکر دی کاروبار ښه دی او موږ نه پرېږدي کاروبار ته چې یو سړی هم کاروبار ته نه پرېږدي موږ به هم خرڅوو انشاءالله ښه غوښه به په 500 روپۍ کیلو د ګنده وړۍ مخې ته خرڅېږي او زه تاسو ته بیا هم ویم چې ماله د حکومت نه اجازت راوالی د دې عوامو په خاطر باندې زه به دلته حلالوم څاروي 15-14 څاروي زموږ د کور حلالېږي انشاءالله او هم دلته به حلالوم پېښ شوې ایمې 600 روپۍ ریټ دی پستې 600 روپۍ ریټ دی په کوم انداز چې مې غوښه خرڅولم په هغه انداز به غوښه خرڅوم نه به زیاتې کوم ښه څاروي را سره چې کوم ولاړ دي د عوام را سره ولاړ دي دا ټول دې را سره لاړ شي که زما څاروو کې چا فرق راویستلو زه به د خدای په نامه 15 څاروي روزانه سې ورکوم پېښ شوې واورېدل پېښ او چې بیا هم قصابان ما مجبوروي او ریټ کموي نو انشاءالله په 400 به ورسره بیا خرڅوم که مقابله څوک کوي همدلته بیا خرڅوم په 400 روپۍ کیلو او که بیا په قصابانو کې کومه نره خوټی را مخکې دي شي 15 میخې به د عوامو له سرکاري هسې ورکو زما له سیډه 15 که کوم سړی مقابله کوي را دي شي دا قصابان هسې دروغ وایي چې کوم سړی وایي چې څاروي ارزانه دي را دي شي ما سره د کیني په منډۍ کې د ما سره څاروي والي په کوم انداز چې زه څاروي اخلم په هغه انداز د ما سره څاروي والي او په هغه انداز د حلالي کې نو دوی وایي چې په 400 بیا زه به ورسره بیا په 400 خرڅوم وقه څاروي او ما سره حلالۍ زما کسب هم کیني او د هغه کسب هم کیني په مقابله به غوښې خرڅوي په نین باندې چې په کوم ډیزاین غوښه زه خرڅوم په هغه ډیزاین به را سره غوښه خرڅوي بیا د تا دې نه جمع راولي صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم قصابان خو ټول زمونږ وروڼه یې دا نه چې یاره موږ ته دا ښه دی او دا ښه نه دی خو زه د ندیم د هجرت نه ډېرې مودې نه چینچي چلوم یو بل لاترینګ کوي وایي غوښه راوړه او بل اوس لاترینګ شوی دی وایي غوښه راوړه د دې هجرت نه تللی یم او دلته مې چوک کې راغشتې ده راته ویل دا کیلو ده چې مخکې راغلی یم او سبزی والا سره مې تللې غوښه 50 ګرام کمه وه مهرباني دې دې وکړي چې دې تول کې دې فرق نه کوي او ریټ کې دې فرق نه کوي یو بل سره قضت کوي خپل کې دې کوي خو عوام سره دې دا دوکه نه کوي چې ریټ زه 1500 چلوم تول کې کمه ورکوم ټول پورا ورکوي مهرباني به وي السلام علیکم ندیم خشته بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کتونکو ته السلام علیکم
زما خو چې کومه نه ده د قصابانو چې کوم دا ریټونه لګولي دي دا څو ورځې وشوي نو زه د عوامو تم دا ویم او ای سی سی اف تم دا ویم چې دا ریټ به چې کوم دی اول برقرار یو که نه دوی خپل منځ کې وړاندې دا قصابان چا چې کوم دی 470 روپۍ ریټ لګولی دی چا 450 لګولی دی چا 500 لګولی دی دوی چې کوم دی دا دوه قصابان چې کوم دی دلته نو دوی وقیره چې غوښه په بازار کې 1 نمبر غوښه ده خو 650 روپۍ ریټ چلو د پرون ورځې پورې دوی نن 500 روپۍ ریټ لګولی دی نو دا د حکومت د طرفې دا ریټ نه دی نو د دې نه خو دا معلومیږي چې د ریټ چې کوم دی ډېر کم دی د حکومت د طرفې خو دا ریټونه چې کوم دی دوی خپل چلول او چې کوم دی خپل منځ کې دا قصابان وران شلو نو دا د ریټ چې کوم دی 500 روپۍ مقرر کړی دی دوی اوس نه مقرر او دوی نن مقرر کو نو موږ حکومت د ای سی سی اف ته او انتظامیه ته دا درخواست کوو چې دوی دغه د خپل منځ کې وران کړي اوس ولا په 500 چې کوم دی واره کوي نو آیا دا ریټ چې کوم دی د عوامو د 500 باندې برقرار وساتل شي نو نور خو چې کوم دی چک اینڈ بیلنس چې کوم دی په بازار کې زمونږ د سړه ورشته دی نه هیڅ قسمه چکینګ بیلنس نشته دی د غوښې نه علاوه نور څیزونه چې کوم دی ډېر ګډوډ دي او څه چې کوم دی خراب دي کاغه د سبي خبره وګو کو نور دومره مسایل دي شپکا در کې چې کوم دی چې اوس منګه لګې شنو په یو غنټه کې چې کوم دی نه ختميږي او روزانه چې کوم دی د میډیا ولا داغي نظرثانی کوي خو هیڅ قسمه کاروي داغي خلاف نه کیږي نو موږ اخیری دا مطالبه د حکومت ته چې اوس د 500 روپۍ ریټ چې کوم دی برقرار وساتي که چېرته دوی دا ریټ بیرته بدل کو نو د دې خلاف د چې کوم دی برپور کاروي وشي او دا بیا چې کوم دی جرمانه شي او عوامو دم دا بیل دی چې بیا چې کوم دی د خلکو نه چې کوم دی غوښې نالي او کلته غوښه هلې هغوی وي چې کوم دی دا زړې میخې هلالي که دلته اخلي بیا شوي دا چې کوم دی زمونږ صفا غوښه ده نو عوام یو شش و پنج کې چې کوم دی چولي دي نو اوس په دې خبره باندې چې کوم دی حکومت اکشن واخلي دا ریټ ته چې کوم دی په دې مقرر کړي والسلام